پاکستان ولې نه غواړي یو باسواده او په مسایلو پوه پښتون د افغانستان ولسمشر شي؟ ولسمشر غني او امرالله صالح ته د یو غربي هیواد ولسمشر په دې اړه څه ویلي و او صالح څه ځواب ورکړی و؟ جزئیات په همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي یو لویدیځ ولسمشر د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني ته زنګ وواهه. ویل چې پاکستان وایي په افغانستان کې باید یو بې سواده ولسمشر شي او له یو تعلیم یافته ولسمشر سره کار نه کوو. ښاغلي صالح دا خبرې په خوست کې کړي چې یوه ویډیو یې پر ټولنیزو شبکو د هغه د مطبوعاتو د برخې د مشر رضوان مراد له فیسبوک پاڼې خپرې شوې دي. صالح ویلي د دې زنګ پر مهال دی هم له ولسمشر غني سره ناست و چې ځواب یې هم د ورکړی دی. صالح ویلي چې یاد مشر وویل چې له تعلیم لرونکي او باسواده ولسمشر سره کار نشي کیدی. مشکل په دې کې دی چې یو پیاوړی تعلیم یافته ملیګران نشلیست پښتون ولسمشر کولی شي چې له ځان څخه یو مثال جوړ کړي. که چیرته یو پښتون افغانستان کې بیلګه شو نو دا بیا زموږ د ثبات لپاره خطرناک ده. امرالله صالح دی ویډیو کې وړاندې ویلي چې د پاکستان هدف یې داسې بیانوه چې هغوی غوښتل سو پښتون قوم تر ابده یو ناکامه پرچه وژل شوی یو بل یا له نورو سره په ټکر کې قوم واوسي. لومړي مرستیال ویلي چې د هغه مشر له خبرو وروسته ولسمشر غني وویل چې ستا د دې خبرو ځواب زما مرستیال درکوي. امرالله صالح وایي ده ورته په ځواب کې وویل محترمه کلونه مخکې د دوی بهانه دا وه چې پښتانه په قدرت کې نشته، انډول له منځه تللی دی او همدا افغانستان کې د جګړې وجه ده چې خو اوس دوی وایي چې تعلیم یافته پښتون په قدرت کې دی، دا ورته ګواښ دی. لومړي مرستیال صالح د ویډیو په پای کې ویلي چې اصلي خبره یې دا ده چې دوی ته نه پښتون او نه غیر پښتون ګواښ دی بلکې د افغانستان یووالی ورته ګواښ دی. صالح نه ده مشخصه کړې چې د کوم لویدیځ هیواد ولسمشر ورته د پاکستان دا پیغام رسولی دی. ترڅنګ یې تر اوسه د پاکستان حکومت هم په دې اړه څه نه دي ویلي.